السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د پښتو ټیک یوټیوب چینل له طرف نه تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو مننه ویډیو کې وزه تاسو ته داسې خوندور او داسې مزناک اپلیکیشن راخایم چې دغه اپلیکیشن په ذریعه تاسو خپل عکسونو سره هغه نخرې کولی شي چې خلک به درته حیرانه پاتې شي. مطلب خپل عکسونه چې دی هغه تاسو ډیر مزیدار کولی شي. که فني جوړول غواړئ یا دغه شان دي نور څه پکې کول غواړئ، هیر سټایل چینج کول غواړئ، ګیره پکې لګول غواړئ، ګلاسز، چشمې وغیره هر څه چې دي دغه ټول پکې تاسو استعمالول غواړئ. د دې نه علاوه ایج چې دی پکې کمول یا سیوا کول غواړئ، ډیر ښایسته اپلیکیشن دی. انشاءالله امید لرم چې خوښ به هم شي د ټولو ډیر زیات. خو ویډیو ته تلو نه مخکې زه تاسو ته یو وړوکی شان عرض کوم. که تر اوسه تاسو زموږ پښتو ټیک یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوي ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در رسي. نو ملګرو سمپل دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. ټیک ده، دغه اپلیکیشن لینک چې دی هغه موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې راکړی دی. تاسو به څه وکئ، سمپل همدغه اپلیکیشن چې دی په خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، د اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ، تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي. ټیک ده، دا وګورئ تاسو چې کله هم دغه اپلیکیشن خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ، ټیک ده، تاسو ته به داسې انټرفیس راشي. یو کیمرا، یو ګیلري آپشن تاسو له راکړی دی. ټیک ده، تاسو به سمپل دلته کې په کیمرې باندې دغه ټایم عکس اخیستل غواړئ نو په هغې به کلیک وکړئ. که په کیمرا نه اخیستل غواړئ نو بیا به خپل د ګیلري نه خپل یو تصویر چې دی هغه راوچت کړئ. مثال په طور زه دلته کې یو تصویر ګورم. ټیک ده، تصویر چې دی هغه رالم، انکیس تا تصویر ما راواغستو. ټیک ده، نو لږ صبر به دې ته وکړئ، لږ لوډینګ به دا کوي. اوس تاسو کتلی شئ اولنی کوم آپشن چې دی هغه د ایډیټر، دویم یې تاسو له راکړی دی دلته لیاوډ یا بل څه چې دي دا وګورئ تاسو هر څه یې تاسو له راکړي دي. نو اول به سمپل موږ راشو ایډیټر له. ټیک ده، ایډیټر کې دلته کې تاسو کتلی شئ اولنی چې کوم آپشن دی بیئر آپشن، دا چې کله تاسو په دې کلیک وکړئ نو دا تاسو کتلی شئ زما په تصویر کې چې ده هغې کې دلته کې دا وګورئ ګیره ولګېده. دغه شانتې تاسو کولی شئ مختلف د ګیرو کوم ډیزاین چې دي ټول چې دي هغه پکې تاسو لګولی شئ. دغه افلای تاسو له راکړی دی. ورپسې چې کوم آپشن تاسو له راکړی دی هغه د سمایل آپشن دی. ټیک ده، که تاسو خپل عکس داسې خندا والا جوړول غواړئ نو دا وګورئ تاسو. دغه شانتې تاسو وګورئ کوم سایزز چې دي. ټیک ده، خپل تصویر کې چې خپل مخ کوم دی هغه تاسو غټول غواړئ دا وګورئ تاسو. دا هر څه چې دي هغه تاسو په دې کې ښه په اسانه طریقې سره کولی شئ په یو کلیک سره. دغه شانتې کوم جنډر چې تاسو ته چینج کول غواړئ، ټیک ده، دا وګورئ که چې خپل تصویر چې دی چېرته د نجلۍ تصویر ته ور بدلول غواړئ یا د نجلۍ تصویر چې دی هغه هلک تصویر ته را بدلول غواړئ نو هغه ټول چې دي هغه تاسو دلته کې څه دي هغه تاسو د دې ځایږي نه ښه په اسانه طریقې سره هغه هر څه کولی شئ. دا وګورئ تاسو ته په دې ځای کې دا هر څه میلاویږي. دغه شانتې بل چې کوم آپشن دی هغه دی ایج. ټیک ده، که ایج ته له تاسو راشئ نو په دې کې تاسو څه کولی شئ، تاسو خپل عمر چې دی هغه کم ایج چې دی هغه کمولی شئ یا سیوا کولی شئ. دا وګورئ کم اولډ چې دی هر څه چې دي ټول پکې تاسو دې ځای نه ښه په اسانه طریقې سره کولی شئ. دا تاسو کتلی شئ. ټیک ده، د دې نه علاوه تاسو له پکې کم هیر سټایل چې دی هغه پکې هم دلته کې راکوئ. تاسو کم هیر سټایل لګول غواړئ سمپل همدا به د دې ځای نه تاسو څه کوئ سلیکټ کړئ. دا وګورئ چې کوم یو هم خوښ وي نو ټول هیر سټایل پکې دلته کې راکړي دي، ډېر ښایسته ښایسته هیر سټایلز دي. ټیک ده، به ټول باندې سمپل تاسو کلیک وکړئ نو بس تاسو په تصویر کې چې دي په هغې کې به خود به خود چې دي ولګي. ټیک ده، دغه شان دی. ورپسې که تاسو وګورئ نو هیر کلر که تاسو چینج کول غواړئ یا بل څه کول غواړئ نو هغه پکې هم تاسو چینج کولی شئ، هر کلر پکې لګولی شئ. دغه شان دی که خپل تصویر ته ګلاسز وغیره لګول غواړئ نو هغه پکې هم تاسو له دلته کې راکړي دي. ټیک ده، هر قسم ګلاسز چې دي هغه پکې تاسو ښه په اسانه طریقې سره لګولی شئ. دا وګورئ په دې کې چاته دا پته هم نه لګي چې دا چې دی دا انکیس چې ایډیټینګ شوی دی که نه دی شوی نو د دې به هېڅ پته هم نه لګي. ټیک ده، چې ایډیټینګ دی او که نه ایډیټینګ نه دی. دغه شانتې که تاسو پکې چېرته څوک میک اپ کول غواړي، ټیک ده، دا وګورئ تاسو کوم لیډیز یا چې موږ سره وي نو هغه زیاتره د میک اپ شوقیان وي. دغه شانتې فلټرز پکې هم تاسو ته میلاویږي. ټیک ده، کوم فلټر وغیره لګول غواړئ یا پکې بیکګراونډ چې دی هغه چینج کول غواړئ نو پکې هم تاسو کولی شئ. دا وګورئ دلته کې بیکګراونډز دي تاسو سره مختلف کم یو بیکګراونډ چې زړه غواړي دغه بیکګراونډ پکې تاسو لګولی شئ. ډېر شی بیکګراونډز یې تاسو له راکړي دي چې کم هم خوښ وي نو دا پکې تاسو څه کوئ سمپل له دې ځای نه هغه سلیکټ کوئ او تاسو په بیکګراونډ چې دی هغه ورته بدلولی شئ تاسو په اسانه طریقې سره. ټیک ده،
دا وګورئ تاسو هغه هم په دغه طریقه کولی شئ سمپل په هغې به تاسو کلیک وکئ نو بیک ګراوند چې دی به تاسو سره په خپله بدل شي دا وګورئ تاسو په دې طریقه کولی شئ تاسو چې بیک ګراوند ورته بدل کړئ ټیک ده دغه شانتې تاسو د بلر کول یې غواړئ نو هغه پکې هم کولی شئ نور پکې هم ډېر شي اپشن دي دغه شانتې فن والا تاسو جوړول غواړئ خندا والا نو هغه هم تاسو د دې ځینه چې دی جوړولی شئ ډېر مزدار ایپ دی او ډېر په اسانه طریقې سره دې کې ایډیټینګ چې دی هغه کېږي هر څوک په اسانه طریقې سره د دې ایډیټینګ کولی شي دا نوې ویډیو امید لرم چې خوښه شوې وي که خوښ شوي وي لایک یې کړئ چینل سبسکرایبول مه هېروئ ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د خدای په امان